صالح مسلم په پراګ کې تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته نن سه شنبه خوشي شو او د دې ښار له محکمې ووت. هغه د ترکیې حکومت په غوښتنه د انټرپول پولیسو لخوا نیول شوی و. د صالح مسلم مینوال او پلویان ښه تود هرکلی ورته وایي. مسلم تیر وخت په سوریه کې د کردانو د یو مهم سیاسي ګوند PYD رئیس و. د ترکیې دولت دا ګوند د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي له هغو ترهګرو سره اړیکې لري چې د ترکیې په پولو کې له ترکي پوځیانو سره جنګیږي. د ترکیې یوې محکمې بیا صالح مسلم په وژنو او نورو جرمونو محکوم کړی دی. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بیکر بوزداک ویلي چې د مسلم د راخوشي کولو لپاره د چک جمهوریت د محکمې حکم یو سیاسي اقدام او له تروریزم ښکاره ملاتړ په ډاګه کوي. بوزداک ویلي چې دا کار به د ترکیې او چک جمهوریت په اړیکو منفي اغیز وکړي.